راولي به سوچونو کې ناسې خپه او غلی ناسې څه قصه ده یلکه تره که په دې څپېړه دې زړه نه یخ شوی د سیند نه دا غټ ګټوله دا سر مې پرې ووله چې دا اړه دې یخ شي زما د دې ژوند نه خو مرګ ښه دی ولې خیر شه وراره خیر دی خیر چېرته دی زما ترو داسې پریشانه یم 10 ویډیوګانې مې یوټیوب چینل ته وویشتې او یو ویډیو مې نه وایرل کېږي او آی سی دا خبره ده یوه آیډیا مې دماغ نه راغله په ورځو پرېږده په ګنټو کې به وایرل شي او داسې وی لکه که دا کار دې راله وکړو نو ومه مې ګټې دا آیډیا راته زر ووایه ورور مې آیډیا دا ده که نو د علي شاه په مور دې صرف 2 خولې کنځمه عرب یقین وکړه دونه زر به وایرل شي داسې وی بیا خو خلک په نیک کار کې سستي نه کوي بیا زر شه وراره ته خفه کېږه مه وایه اوس ورته غرنګو مغوت کېږده ښه میډم سلامونه او احترامات می قبول کا یو وړوکی شانتې خدمت می در باندې راغلی میډم خدمت دا دی په تا بشي او ستا په رزلتوب بشي زما یو وراره دی د هغه کامیابي هم ستا په کنځلو کې ده څو 10,000 روپۍ پیس دی 15,000 روپۍ راځه شته 15,000 به ورکړم 15,000 ورته ووایه 15,000 ورته ووایه داسې کار وکړه 15,000 روپۍ ورسره شتي او وراره مې دی که نو تاسو ته خو ما خبره کړو 15,000 به درکړي او د شیرعلي په نوم یو 2 خولې ښکلی وټنځئ کار به وشي ښه دي ښه شیرعلي وراره کار به دې وشي ښه داسې وی زما ترو دا خو ډېر غټ کار وکړو الله دې په هغه سخت ځای کې په کار کا نو شیرعلي مومند شیرعلي ستا دا ویډیو خو ما وکته او تا ویلې چې یاره یا به ته یوټیوب نه ځې او یا به زه ځم نو دا جمع خاطر وساته زه د یوټیوب نه تلو واله ښځه نیمه ما په مشکله حالاتو کې یوټیوب نه دی پرېښی نو ستا غونته کې کوني ته به زه ځای پرېږدم السلام علیکم ورونو وعلیکم سلام ورور مې لا تیاره نه ده ته بیا رالې به ورپسې لاکډاون والي خلکو زه تاسو پېژنم تیار خور نه یم خو ما وې دې خبرې له راغلی وم چې د علي شاه د مور نوې ویډیو راغله تاسو کتې ده که نه ده زه سړیه مړه ستا برید دې ورک شه موږ پسې یو ته پڅئ ته پوه شه او د علي شاه مور پوه شه زه خپل کار کوم مړه زم زما د بریتو او زما د زور به د پته ولګي دا مړه څه شوملو والا برید دې نیولې ځه لرشه مړه هلکه شیرعلي چا ونه پېژندې نو ما څه خیال دی چې ویډیو دې نه ده وایرل شي ورکې دې ته ټلیفون کومه چې دې ښځې ته ووایي چې ښځه جوخ مې وکنځه شیرعلي وراره بیا څه دي هلو ترو تره د اوسه پورې خو وایرل نه شومه ښځې ته ووایي چې سم جوخ مې وکنځي چې زر وایرل شم بدریک مړه میډم ته کار کومه دې دله به دې ښه ښکلی جوخ وکنځي ته غم مه کوه داسې به دې وایرل کړي که نو چې ته به وینې ودرېګرېم ورته کومه د هیرمنډې دلال شیرعلي مومند د هیرمنډې دلال ورته زه په څه خبره ویم دا ورته په دې خبره ویم که نه چې بس شیرعلي مومند د زما نور د زړه بړاس وکړو او هغه یې داسې وکړو که نه چې ستا هغه زوړ ریکارډ زه ورسره وباسمه اوس ته خپل هغه زوړ ریکارډ ته غوږ کېږده ستا زوړ ریکارډ څو ته په پنډی کې په یو کور کې اوسېدې ډوک مستقیم کې یاد دې شي ډوک مستقیم کې ته اوسېدې او هلته هغه کور کې به تا دلالي کوله تا به جنکۍ پکې سپلای کولی لکه دا خو هغه هلک نه دی د علي شاه مور چې کنځل دی او یاره هغه دی که نو کم دی لکه ما ته یې م وښایې هغه دی که نه لکه دا خو رښتیا هغه دی لکه ورې ګدو موږ ورسره تصویران وباسو راځئ
خو زما زوړ دښمنې که شوملو د بریدو دې زور ولدو تتې وده تتې ځه ما ته نور کسان دې ناست لکه زر زر سلفیانې وباسئ زر زر دا نو غلطي شو ده معافي راته وکړه یو تصویر را سره وباسه خیر دی ځه زه وباسه ځه بیا داسې خبرې مه کوه نه لکه بس دی خلاص د نورو تصویرانو وباسم هلته خوښې خوښې ماما مال سلفي ماما مال سلفي ماما مال په قربان سلفي اچانک ته نه قربان شمه علي شامور الله دې په هغه ځای کې په کار کا چې په کوم ځای کې به تا سخت دی ستا احسان به زه د مرګه پورې هېر نه کړم ډېر ښه دې راسره وکړو ډېر زیات ښه دې راسره وکړو وراره مبارک شو مبارک و تا دې مبارک شي ولې چل شوی دی زیری مې در باندې لاندې باندې او لاندې باندې مبارک شه ولې چل شوی دی ترو په فیسبوک او په ټویټر او په یوټیوب کې صرف ستا چرچې دي داسې وی ترو ارمانونه مې پوره شو خوبونه مې رښتیا شو لره شه د غریبو خلکو سره مې نه لګي لره کېږه وراره اوس خبره لکه د دد شوه زما پیشو او ما ته مې یو ته چې دا وایرل کړی دا خو زما په سر وایرل شوی او چې داسې شوه ستا نه به د ذات ځان وایرل کړم मज़ीद दे किस्म वीडियोस कतो द पारा ज़मूंग यूट्यूब चैनल वादी स्वाद वाइन ज़रूर सब्सक्राइब कई और द घंटे निशान हम दबाव कई।